سلامونه هیوادوالو، هیله د ټول به روغ جوړ صحتمند اوسئ. دا د یو ځل بیا بیرته یوټیوب ته راغلم او غواړم په یوټیوب کې بیرته ویډیوګانو ته دوام ورکړم. خو خبرې نه اوږدوم، راځم په موضوعګانو باندې خبرې کوم. یوه موضوع دا ده چې څنګه اوس د افغانستان د بحراني حالات بدلیدلی شي یا څنګه د خلکو دغه لږه له منځه تللی شي. خو ډېرې لارې چارې لري چې سختې پیچلې دي، بلخصوص د افغانانو لپاره چې له تعلیم نه لرې پاتې شوي، له پرمختګ نه لرې پاتې شوي دي، په داسې یو حالاتو کې قرار لري چې هغوی اوس لږه له منځه وړل ورته ګران کار ده، ځکه کورنۍ ډېرې او لاسته راوړنې یا کار کول یا پیسې ګټل کم دي. اول راځم د حکومت دغه بحراني حالاتو جوړېدلو ته. حکومت د طالبانو لاس کې ده. طالبانو هر دندې ته یا هر کار ته یا هر دفتر ته یا هر مسؤلیت ته یوازې ملا ټاکلی ده چې دا بسنه نه کوي. که موږ او تاسو هر کار ته ملا وټاکو نو دا بسنه نه کوي، دا نه بس کیږي او دا امکان نه لري چې هر کړنه یا هر پرمختګ د ملا وکړي. ملا ته یوازې دینی او عقیدوي خبرې زده دي. دین کې چې کومې خبرې راغلي یوازې هغه په عقیده ولاړې دي، او په عقیده چې کوم کارونه ولاړ هغه په شایعت کې دي، ځکه هغه 100% نه دي. موږ او تاسو 100% ډوډۍ ته ضرورت لرو. موږ او تاسو دا نه وایو چې زه نن غرمې ته شاید ډوډۍ وخورم یا زه سبا ته شاید ډوډۍ وخورم. موږ او تاسو ټارګټ دغه چې زه غرمې ته ډوډۍ خورم، یا زموږ کورنۍ همدغه ټارګټ لري چې زه بیګا ته ډوډۍ ته ضرورت لرم او بیګا ته زه ډوډۍ غواړم، نه وایي چې زه شاید دا کار وکړم. او ملایان اوس او د ملایان او د طالبانو نظام په دې باور ده چې شاید دا کس د دې وړتیا ولري، په دغه دنده به یې وګمارو. خو ولې هغه د دې وړتیا نه لري؟ ځکه هغه په عقیده ولاړ دی، او په څوک چې په عقیده ولاړي هغوی شاید کې دي، ځکه ټول عقیدې په شاید باندې دي. شاید هغه دنیا اوسي، شاید ونه اوسي، شاید هلته موږ د جنت راشي، شاید موږ د دوزخ راشي، شاید تا خدای وبخي، شاید تا خدای ونه بخي، شاید تا دا ګناه غټه اوسي، شاید دا وړه اوسي. دغه خبرې دي. خو راځم د دې د حل لارې دپاره چې کومې لارې چارې شته ده چې په هغې باندې موږ او تاسو خبرې وکړو، او که دغه ملایان یو څه ځوانانو ته چانس ورکړي، یو څه پوه خلکو ته چانس ورکړي، تر څو دغه لږ او بحران له منځه لاړ شي. موږ اوس نړیوال په رسمیت نه پیژني، په موږ باندې دغه لارې بندې دي چې نړیوال وایي ستاسو هیواد د تروریزم تر ولکې لاندې ده، ستاسو حکومت اوس تروریستي ده. طالبان د یو تروریست ډلې په سترګه باندې په نړیواله کچه پیژندل شوي او تر اوسه پورې لا په همغه ځای باندې قرار لري. دلته یوه تر ټولو ډیره مهمه خبره ده چې هغه مذهب او سیاست دا باید دواړه له یو بل نه سره جدا اوسي. دوی دواړه یو له بل سره همبسته نه شي پاتې کېدلی، ځکه سیاست رښتیا نه وایي او مذهب دروغ نه مني. نو که چیرته ته په نړیواله کچه دروغ وایې نو ته په سیاست باندې پوهیږي او په سیاست مخکې تللی شي، خو ستا هغه مذهبي سیستم چې ده هغه تر پښو لاندې کیږي. او که ته ځې په نړیواله کچه د خپل هیواد ټول حقایق هلته بیانوې، ټول حقایق وایې، نو هغه ته نسې کولی، ځکه ته به د مذهب ته وفادار پاتې شي، خو سیاست ته بایلي. ته بل تر ټولو مهم ټکی هغه دا ده چې استخبارات ته ضرورت لري، چې ګاونډیان هیوادونه چې څنګه تا کنټرولوي ته باید هم هغوی کنټرول کړي. استخبارات یعنی جاسوسي په اسلام کې حرامه ده، او طالبان شاید دی چې اوس وایي موږ استخبارات لرو، دا جاسوسي ده او جاسوسي په اسلام کې حرامه ده. که چیرته دوی دغه جاسوسي کوي نو دا یو حرام کار ده، له اسلام نه لرې کار کوي، او که نه کوي نو دا یو بې سیاسته کار ده. ځکه ما درته وویل سیاست او مذهب سره په هیڅ صورت جوړ نه راځي، دا دواړه دغسې سره مخالف دي او همدغسې شاید له ادمه تر دې دمه سره پاتې دي او روان به هم وي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم د بیلګې په ډول په 14مه، 15مه او 15مه پیړۍ کې چې و دغه اروپا هم په همدغه مرض اخته وه، په همدغه بحران اخته وه، په کوم بحران چې نن افغانستان اخته ده. دوی هم همدغسې مذهب په ډېر لوړ سیستم کې و، ټول واک د کلیسیا په لاس کې و، نو هیوادونه له بحرانونو سره مخ و، خپلو کې به د اروپایانو یو بل سره خوړل، وهل، ټکول و. حتی هغه وخت کې دوی له د کلیسا له خلکو دومره ډار لره، د خدای نه دومره ډار لره چې کومه ګناه به ترې وسوله د کلیسا د مشرانو پاپان ورته وایي، کله د موږ په اصطلاح باندې د کلیسا ملایان یې وګڼل، لکه زموږ د مسجد ملایان دي، هغوی به د خلکو ته ویلې که چیرې تاسو ګناه وکوئ راسئ کلیسا ته د کلیسا مشر یا پاپ ته پیسې ورکوئ،
نو خدای ستاسو ګناه بخي. چا چې به جرم ګناه کړی و ګناه یې کړې وه د خدای په نسبت ګناه به یې کړې وه، نه چې کوم بنده به یې وژلی وی چا مرغله کړی یو بله ګناه به یې کړې وه. نو دی به راغی دا پاپ ته به یې پیسې ورکړلې چې ته خدای پاک ته ووایه ما وبخي. نو دا خلک هغه وخت کې هم دومره راګیر وو او دومره یې فکرونه تنګ وو چې ولا په دغه کار باندې ما خدای پاک بخي. نو منګ او تاسو نن په مدغه بحران باندې په مدغه کړکېچ باندې په مدغه سخت ورځو بدو حالاتو باندې اخته یو. زه به تاسو د طالبانو یو بله بیلګه ووایم. سمو د مخکې چې کله د حکومت نه موبایل کې چې به د چا څه پیدا کړل موبایل به مات کړي چې ویډیوګانې پکې مه ګورئ. تر یو وخته خوا کس اخیستل حرام ګڼل کېدل، وایي دا بوت جوړونه ده ځکه د بامیانو بوت یې په همدې تور باندې ویشتلی و. نن د خپله ټول په میډیا کې دي، نن د خپله ټول په فیسبوک او په دې شیانو کې د عکسونه اخلي ویډیوګانې. خو په هر صورت دا د دوی د هغه تیر جهالت او اوس پورې فرق وایم چې لږ پکې راغلی. خو دوی که چیرته دغه سیاست او مذهب سره جدا نکی په هیڅ صورت هیواد پرمختګ نسی کولای. من باید اساسی قانون ولرو. ټولې خبرې قرآن شریف کې زه منم چې شته ده، خو اساسی قانون ته موږ ته ځکه ضرورت شته ده چې هغه کې نړیوال اړیکې پالل او په نړیوالو سره په کومه سویه باندې تجارت کول، نړیوالو سره په کومه سویه باندې ډیپلوماسي سیاسي اړیکې پالل دي، هغه باید وشي. نه چې مثال هر خبره د اسلام په تقسیم اوقات کې چې والا دا کافر ده او زه نه منم او زه مسلمان یم او دا به زه ومنم. سعودي عرب چې د اسلام مرکز ده هغوی په دې باندې سلا شول، په دې باندې اخره کې هغه خبرې ته ورسېدل چې موږ باید اساسي قانون ومنو، نړیوالو سره اړیکې وپالو، نړیوال باید موږ او تاسو سره سیاسي اړیکې وپالي. اوس وګوره د امریکا پوځ په سعودي عرب کې شته ده، د امریکا د اروپا خارجي د اروپا او دغسې د نورو هیوادونو استرالیا خلک یا انجینران یا نور هلته ځي کار کوي ژوند کوي پرمختګ کوي. اوس سعودي عرب په دې باندې کار کوي چې په سواحلو کې دومره یو غټ ښار سیلاني ښار جوړ کړي چې هلته خلک هر رقم ورسي، آزاد ورسي، سمندر غاړې ته خلک ویده شي ځکه خپل اقتصاد غواړي پیاوړی وساتي. راتلونکي کې امکان شته چې موټر په تیلو ونه چلیږي، برقي موټر واوسي. نو سعودي عرب چې کوم تیل لري هغه تیل بیا دومره بازار ونه لري. نو دوی غواړي چې سیلانیان خپل هیواد ته مات کړي تر څو دوی هغه درآمد ولري، هغه د هیواد اقتصادي بحران برویسي او اقتصادي مخ په بره باندې لاړ شي. نو زمونږ او ستاسو د ولږې له منځه وړلو لپاره همدغه یو سیاسي د حل لاره دا ده چې موږ او تاسو باید مذهب او سیاست جدا کړو، نړیوال اړیکې وپالو، ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالو، په مذهبي طور نه په سیاسي طور باندې ورسره وپالو، قراردادونه ورسره په سیاسي تفاهم سره وکړو. نو دغه کارونه دي چې زمونږ او ستاسو ولږه تر یو حده پورې له منځه وړلی سي. افغانانو سره څه ورته وي نړیوال کومک کولی شي. او دوم ښځو ته تعلیم زمینه برابره شي. ښځو ته که تعلیم کې چانس ورنه کړي، تعلیم ونه کوي، په هره ټولنه کې چې ښځه کار نه ده کړی ټولنه په وروسته پاتې ده. پخوا په نورې نړۍ کې هم داسې و چې ښځو به کار نه کوه، یوازې بندرانو کار کوه، نو پرمختګ یې نه شو کولی. نن سبا په ټوله نړۍ کې دفتري کارونه ښځې کنټرولوي. اکثر د دفتر کارونه کمپیوټري کارونه د ښځو په لاسونو کې دي، ښځې کنټرولوي. د ډېرې نړۍ نه ران یوازې دغه بیروني کارونه کوي، کورونه جوړوي یا دا نور کارونه کوي، دفتري او لږ غټ سیاسي کارونه کوي. که نور دا واړه دفتري کارونه او د روغتونونو ډاکټري او دغه صحي کارونه ټول میرمنې کنټرولوي. او دا د نړۍ یو ډیره مهمه برخه ده او ډیر مهم وګړي دي. ښځې ډیر ښایسته پلانینګ کولی شي، ښځې ډیر ښایسته فکر لري، ښځې ډیر مهم رولونه لوبولی شي په داسې یو کارونو کې. نو هیله ده چې په دغه بحراني وضعیت کې په دغسې حالاتو کې میرمنو ته چانس ورکړي تر څو موږ او ستاسو له دغې وږي بحران نه خلاص وو، کوم سره چې زموږ هیوادوال مخ دي. او خدای مکه سبا داسې ورځ راسي چې هغه موږ او تاسو بیخي داسې یو حالات ته ورسیږو چې بیا نړیوال هم مرسته نه کوي او موږ هم جګېدلی نه سو او یو په بل پسې لکه د چرګان مردارېږو. ملګرو له مینې او کتلو مو نړۍ مننه. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. لاراوی یوټیوب له ځان سره فالو کوئ، ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ او انشاءالله راتلونکي به هم نورې جالبې او خوندورې ویډیوګانې ستاسو لپاره یوټیوب ته راوړو. ډېره زیاته مننه. قربان مو له مینې ښاد، آباد او سرلوړي اوسئ.